د سفر د طائف چې نبی علیه الصلاة والسلام طائف طرف ته سفر وکړ لپاره د دعوت او د تبلیغ. دویمه واقعه د معراج او د اسراء ده چې د دواړو جهانو سردار نبی علیه الصلاة والسلام مبارک اسمانونو ته وخوت او د معراج په واقعه باندې نامشهوره ده. نو انشاءالله دا دواړه به نن بیانوو. مخکې موږ دا خبره وکړه په 10 کال د نبوت باندې د نبی علیه الصلاة والسلام تره ډېر مشفق او مهربانه تره ابو طالب صاحب چې کله وفات شو او د دې نه 3 ورځې یا 5 ورځې وروسته د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها دا هم وفات شوه. نو اوس داسې څوک نه و چې د نبی علیه الصلاة والسلام نصرت یې کړی وای، مدد یې کړی وای، لکه څنګه ابو طالب کاکا جان یې سکاو. بل طرف ته داسې څوک هم نه و چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته تسلي ورکړی وای، لکه څنګه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تسلي ورکوله. مشکلات ډېر زیات وو، تکالیف د مشرکینو د طرف نه ډېر وو، په نبی علیه الصلاة والسلام باندې مو په مسلمانانو باندې مو. نو ځکه خو دغه کال ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې دغه کال ته عام الحزن ویل کېږي، د غمونو کال. پرله پسې دا دواړه سایې دا دواړه سوري د نبی علیه الصلاة والسلام نه واخیستل شو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خپل قوم قریش نه ناامیده سو او په دې امید باندې دی د طائف په سفر باندې روان سو چې کېدلی شي د طائف خلک د ثقیف قبیله دوی ایمان راوړي او دما د دین نصرت وکړي، حامیان دما شي، مددګاران دما شي. نو په دې نیت باندې دی د مکې شریفې نه ووت، روان سو د طائف په طرف. په دغه سفر کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره صرف یو د نبی علیه الصلاة والسلام غلام و، حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه. 2 په 2 دي. په دې نیت باندې روان سو چې هغه خلک به ایمان راوړي او دا د اسلام دعوت به قبول کړي او له ما سره به دوی مدد او نصرت وکړي. په طائف کې یوه قبیله اوسېده، د هغه نام و ثقیف قبیله نومېده. د دې 3 سرداران وو، 3 سره ورونه وو په خپل وخت. یو عبد یالیل نومېده، یو حبیب نومېده، یو مسعود نومېده. دا 3 سره ورونه وو. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله طائف ته ورسېد نو اول دغه سردارانو ته ورغی، دوی ته د اسلام دعوت. خو دغه بدبختو ډېر بیکاره جواب ورکړ، هر یو ډېر بیکاره جواب ورکړ. په کوم امید باندې چې د دواړو جهانو سردار هلته تللی و نو ناامیده. په دغه 3 ورونو کې یو ورته وویل وای آیا الله تعالی د کعبې د پردې د چا کولو لپاره څه رالیږلی؟ بل څوک نه و. دا جواب یې ورکړ. دا بل ورته وویل وای په دنیا کې بل څوک نه و چې تی نبي کړې، تی پیغمبر کړې، تی راولېږلې. دا چې بل ورور جواب و. دا 3م ورور ورته وویل وای زه د تا سره خبرې بالکل کوم نه، ځکه که چېرته ته رښتیا وایه، رښتیا هم نبي یې او چې تا خبره چې زه رد کوم نو دا د ما لپاره ډېره خطرناکه ده. خدای په دې نه پوهېده چې تمسخر او استهزا له دې نه زیاته خطرناکه ده د نبي علیه الصلاة والسلام. او که چېرته ته نبي نه یې نو بیا ما ته په کار نه ده چې د تا خبره زه واورم، بیا زه تا سره بالکل خبره نه کوم، التفات او توجه نه درته کوم. دا د 3 ورونو جواب و نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دوی د اسلام دعوت ورکړ او د اسلام طرف ته یې راوبلل. په دې باندې صرف دوی اکتفا ونه کړه، دغه بدبختانو. د دې نه وروسته چې نبی علیه الصلاة والسلام د دوی نه راواپس سو، ناامیده سو، د ښار چې کوم ځوانان و، لوپران، لوچک، غلامان، دې ته یې ورته وویل چې ورپسې سئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په لاره کې روان ده، حضرت زید بن حارثه مرسره ده. دغه لوچکان، دغه ځوانان یو طرف او بل طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام روان دي او چغې پسې وهي او په تیږو باندې ولي. د تیږو باران په شروع ده، داسې بد حالت ده. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر کوشش کوي چې خپل ځان دغه د تیږو وار ته ورکړي او نبی علیه الصلاة والسلام بچ کړي. د حضرت حمزه و د حضرت زید بن حارثه، د حضرت زید بن حارثه ټول سر مبارک وای زخمی سو، په دا تیږو باندې ولګېد. خو دغه بدبختانو به نبی علیه الصلاة والسلام په دا پښو ویسته. تر دې پورې چې کله به وای د دواړو جهانو سردار د ډېر تکلیف د وجې نه به چې په لاره کې کېناست
دوی به بیا وایي د خپلو وزرو نه به بیا جس بیا به وایي بیا چغې هم پسې وهلې ورته خندل به یې بیا به یې وایست. داسې حالت تر دې پورې چې د نبي علیه صلات وسلام دواړه پښې مبارکې په پایزار کې له وینو نه ډکې شوې. دومره زیات د تیږو او د کاڼو وارونه یې په وکړه، ګزارونه یې په وکړه. ورغلی د دې دپاره ده چې د اسلام طرف ته یې راوبلي، د اسلام دعوت ورکړي. خو تاسو د هغو خلکو کار ته وګورئ، معامله ته وګورئ، څنګه معامله ورسره کوي. په لاره کې را روان د یو باغ ده، دا باغ د عتبه ابن ربیعه او د شیبه ابن ربیعه، دا هم د قریشو سرداران و او زړونه یې داسې وو لکه تیږې. د دوی باغ و، د انګورو باغ و. نبي علیه صلات وسلام ستړی سو، تکلیف و، په وینو سور ده. نو یو ونې ته کېناست، د یو ونې سوري ته کېناست چې لږ دمه و. هلته دغه عتبه او ربیعه، عتبه ابن ربیعه او شیبه ابن ربیعه، دوی دواړه هم ناست دي په دې باغ کې. او نبی علیه صلات وسلام ویني، دا ټول حالت ویني چې وګوره هغه خو په کاڼو باندې ولګېد، په تیږو باندې یې وویست، دا ټول حالت دوی ویني. او دلته نبی علیه صلات وسلام د دمې لپاره کېناست. دا دواړه د قریشو سردارانو د نبی علیه السلام سخت مخالفین وو او زړونه یې داسې وو لکه تیږه. خو دوی چې کله دا حالت ولیده نو د دوی په زړونو کې هم هغه راغی، رحم راغی. او د دې نه مخکې نبی علیه صلات وسلام وایي کله چې د دې ونې نه لاندې کېناست یوه دعا یې وکړه، خدای ته یې لاس پورته کړ او یې ویل اللهم الیک اشکو ضعف قوتي، یا الله تا ته زه شکایت کوم د خپل قوت ته کمزوري، وقلة حیلتي او د خپل د تدبیر د کمی، او وهوان علی الناس او د خلکو د تحقیر چې خلک ما ته په بد نظر ګوري، د دې شکایت خالص تا ته کوم. انت ارحم الراحمین، تو خو ارحم الراحمین ذاتي، او انت رب المستضعفین، تو خو د کمزورو ربي. نو الى من تکلنی، ته ما ته چاته سپارې؟ الى عدو بعید یتهجمنی، ایا داسې دښمن ته مې سپارې چې هغه سخت رویه او ترشمخه یې د داسې دښمن ته مې سپارې؟ او الى صدیق قریب ملکته امری، یا ته ما سپارې یو داسې نږدې دوست ته چې د جما معامله هغه ته سپارې، د جما کار هغه ته سپارې. بیا الله تعالی ته څه وایي نبي علیه صلات وسلام؟ فإن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي، یا الله که چېرته ته ماته غوسه نه یې نو بیا د هېڅ شي پروا هم زه نه کوم، دا هر شی مې قبول دي، دا هر تکلیف او دا هر غم او دا هر مصیبت چې تا په لار کې دماغ قبول ده. خو که چېرته ته ما خفه نه یې او ما ته غوسه نه یې فلا أبالي، د بل یو شي هم زه پروا نه ساتم. غیر ان عافیتک اوسع لی، دومره ده چې د تا بخشش او د تا عفو ډېره وسیع ده، د هغه زه امیدوار یم. دا دعا نبی علیه صلات وسلام هم وکړه. او د دعا د قبلېدو دپاره خو صرف دا صفت هم کافي و چې دی د الله رسول و، د الله نبي و، نبوت او رسالت دا صفت ورسره و. خو په دغه وخت کې د ده سره سره دی مظلوم هم و، دی مسافر هم و. نو څنګه به د ده دعا نه قبلېږي چې دی د الله نبي م وي، د الله رسول هم وي، دی مظلوم هم وي، دی مسافر هم وي، په بد حالت هم وي، او داسې دعا چې وغواړي نو څنګه به نه قبلېږي؟ نو کله چې ده دا دعا وکړه فورا هلته چې هغه دوه کسان ناستو، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، د هغو په زړونو کې خدای پاک رحم واچو. سره د دې نه چې د ده سخت دښمنان وو، د قریشو سردارانو، او د رشته داري کومه وینه چې وه او د غیرت او د حمیت کومه وینه چې وه هغه په جوش کې راغله د هغو، ځکه هغه هم قریش وو. نو هغوی خپل غلام ته ورته ویل، دغه غلام نوم عداس و، غلام ته یې ورته ویل وایي دغه لږ انګور وروړه، هغه کس ته د انګور وروړه چې ویې خوري. په یو لوښي کې ورته واچول. عداس غلام د نبي علیه صلات وسلام طرف ته ورغی، په یو لوښي کې انګور یې ورته راوړو. نبي علیه صلات وسلام د انګور خوړل شروع کړل. څنګه چې شروع کول ویې ویل بسم الله، دا الفاظ یې وویل. دا غلام ورته ګوري. نو غلام ورته وویل وایي په الله مې د قسم وي په دې ښار کې خو هېڅوک هم د داسې کلام ویونکی نه د علاوه د تا نه، دا دې څنګه کلام ووایو؟ نبي علیه صلات وسلام جواب کې ورته ویل وایي ته نو څوک یې، ته د کوم ښار یې او په کوم مذهب باندې یې؟ دې غلام ورته وویل، عداس غلام وایي زه خو د نینوا ښار یم، نینوا په یمن کې دغه طرف یم، او مذهبا نصراني یم، عیسایي یم. نبي علیه صلات وسلام بیا په جواب کې ورته وویل د دې نه وروسته
وایي ښه ته د هغه ښار اوسېدونکی په کوم ښار کې چې یو صالح یونس اوسېده، د یونس په نام سره یو صالح سړی اوسېده، یونس ابن متا په نام سره، د پیغمبر یونس علیه السلام ته اشاره وه. نو غلام فورا ورته ویل وایي ته یونس پېژنې؟ نبي علیه السلام ورته ویل هو، هغه د الله یو پیغمبر و، د ما ورور و او زه هم د الله پیغمبر یم. دا خبره چې څنګه ورته وکړه فورا وایي د غلام د نبي علیه السلام لاسونه مبارک، پښې مبارک او مخ مبارک دا ټولې مچ کړه. په هغه وخت کې هغه دواړه ورته ګوري د چا چې غلام، د دواړه ورونه عتبه او شیبه، یو بل ته ورته ویل چې د تاسو غلام جماو د تا غلام لکه چې د چل په وکړه خراب یې کړه فاسد یې کړه. دا خبره یې ورته وکړه. د دې نه وروسته بیا دا غلام بیرته راغی د خپلو سردارانو ته، عتبه او شیبه ته. عتبه او شیبه ورته وویل وایي څنګه تا دې د لاس او پښې مچ کړې؟ وایي والله مې د قسم مې د دې ځمکې په سر باندې د ده نه بهتر کس اوس ما ونه لیده، ځکه ده ماته د یو داسې شي خبر راکړ چې هغه څوک نشي ورکولی خو پیغمبر یې ورکولی شي. بیا دوی دواړه ورته ویل وایي ګوره خطا دې نه باسي، د تا دین د دین نه ډېر بهتر ده. دا خبره یې ورته وکړه. حکیم ابن حزام د هغه نه روایت ته هغه وایي په کوم وخت کې چې د بدر غزا کېدله، د قریشو کوم کفار چې روانېدل، په دې کې د عتبه او شیبه دواړه روانو، تیاري یې کوله، اسلحه او شی برابرول. نو دې غلام یې ډېر زیات زړلې او له پښو نه یې نیولي وو چې قسم په الله دا د الله رسول ده، تاسو خپل قتل ته ورواني، خپل مقتل ته ورواني، مرګ ته ورواني. او دارنګه وایي په لاره کې ناستو زړلې عاص بن شیبه یو کس و، هغه وایي په ده باندې تېر شو، پوښتنه ځینې وکړه چې ولې زاړې؟ وایي ځکه زاړم چې دغه زما دواړه سرداران دا روان دي د الله د رسول د مقابلې دپاره روان دي، د پیغمبر سره مقابله کوي. یهور تویل وایي آیا دی رښتیا پیغمبر ده؟ وایي قسم په الله دی د ټولو انسانانو دپاره خدای پاک رالیږلی یو پیغمبر ده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي وخت کې ما نبي علیه السلام مبارک ته وویل چې آیا د احد د ورځې نه هم په تا باندې سخته ورځ راغلې؟ د احد په ورځ خو ډېر سخت حالت و، انشاءالله هغه به مې ورځ یو جمعه کې دغه بیان کوو. نو ما پوښتنه وکړه چې د احد د ورځې نه سختترین حالت په تا راغلی؟ وایي نبي علیه السلام په جواب کې ما ته وویل چې د تا قوم چې له ما سره څومره بد کړي، څومره تکلیفونه یې راته رسولي، هغه خو پرېږده. خو یو وخت کې زه وایي لاړمه، د طایف کیسه ورته کوي، د عبدیالیل زوی ته مې ځان پیش کړ، اسلام مې ورته پیش کړ، هغه زه ډېر زیات غمجن او غمزده بېرته راواپس کړم. زه وایي ډېر زیات غمجن وم، په لاره باندې قرن الثعالب علاقې ته وایي چې راورسېدم، بېهوشي په ما باندې راغله. بېرته وایي کله چې په هوش کې سوم د ما په سر باندې وایي وریځې سوری کړی، وریځ را باندې ولاړه وه، او په دې وریځ کې وایي حضرت جبریل و، جبریل امین. دی وایي راغی ویې ویل سلام را باندې واچو، بیا یې راته وویل چې الله دې تا د قوم جواب واورېد، څنګه جواب یې درکړ؟ او دغه یوه فرشته د غرونو فرشته د ملک الجبال ورته ویل کېږي، دا یې رالیږلې ده. حکم ورته وکړه چې هر څه وایه چې دا یې وکړي، امر په جای کې. وایي بیا ملک الجبال ما ته مخ راواړو، سلام یې راته واچو، دغه نه وروسته یې ما ته راته ویل چې ټول غرونه دې ما په تصرف کې دي، څه چې تو وایه زه به هماغه کوم. که چېرته تو وایه چې دغه د دواړو غرونو تر مابین دغه اهل طایف چې پراته دي، دا دواړه سره یو ځای کم، سره غرق کم دوی، زه به اوس فورا دا کار وکړم، ته صرف امر وکړه. وایي ما ورته ویل چې نه، هېڅکله نه. دوی اگر کله ما سره داسې کار وکړه، زه په تیږو وویستم، ډېر سخت جواب یې ما ته راکړه، خو زه اوس هم په دې امید باندې یم چې کېدی شي د دوی په نسلونو کې یو داسې څوک پیدا شي چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي. دومره زیات تکلیف ورته رسېږي، خو بیا هم نبی علیه السلام د دوی دپاره د هلاکت دعا نه کوي، بد دعا نه ورته کوي، خیرا نه ورته کوي. صرف په دې امید ده که دوی اسلام را نه وړ، کېدی شي د دوی نسلونه چې کوم آینده دي په دغه کې یو څوک پیدا شي او هغه اسلام راوړي او کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي. جواب یې ورته نه دا کار ونه کړي. که تاسو سوچ وکړئ حضرت نوح علیه السلام چې کله خپل قوم ته ډېر دعوت ورکړه او ناامیده سو ځینې، او خدای پاک وحی ورته وکړه چې دا کوم کسانو ایمان راوړی ده او دا کوم صفات دي، نه دا ایمان راوړي نه د دوی آینده نسل ایمان راوړي. ځکه په قرآن عظیم الشان کې آیات ته واوحي الی نوح انه لن یؤمن من قومک، حضرت نوح ته وحی وسوه چې د تا د قوم نه به هېڅوک هم ایمان نه راوړي.
نو هر کله چې حضرت نوح ته د وحي په ذریعه سره دا معلومه سوه چې نه دا کوم چې موجود دي نه دا ایمان راوړي او کوم چې د دې نه وروسته پیدا کېږي نه دا ایمان راوړي نو خدای پاک ته بیا د دوی لپاره بدعا وغوښته رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا یا الله د کافرانو نه د ځمکې په سر باندې یو اوسېدونکی هم مه پرېږده انک ان تذرهم یضلوا عبادک که چېرته ته د ځمکې په سر باندې دوی پرېږدي د تا بندګان دوی ګمراه کوي ولا يرد الا فاجرا كفارا دوی به نه زېږوي خو نور به کافران زېږوي فاجران به زېږوي حضرت نوح علیه السلام به دعا وکړه ځکه یې وکړه چې د وحي په ذریعه سره هغه ته معلومات وو چې آینده نسل به هم د ایمان نه راوړي خو نبی علیه السلام ته ډېر زیات تکلیف ورسېده خو بیا هم د بددعا ونه کړه خالص د دې په خاطر چې د امید وو چې کېدلی شي د دوی په نسل کې داسې څوک پیدا شي چې اسلام راوړي نو د دې واقعې نه وروسته نبی علیه السلام د طایف د طرف نه را روان ده نعاس شیبه ابن ربیعه عتبه ابن ربیعه رحم ورباندې وکړه انګور یې ورولېږل د دغه غلام قسم ما تاسو ته وکړه د دې نه وروسته چې کله په لاره را روان دي چې مکې ته رانږدې شول حضرت زید ابن حارثه د ده غلام یې غور ته ویل وایي اوس به مکې ته څنګه ننوځو موږ خو د مکې ولا ورتړلي یو د هغو د وجې نه راوتلي یو څوک به موږ ته پناه راکوي څنګه به مکې ته ځو څنګه به داخلېږو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وایي ضرور به الله رب العزت د دې مصیبت نه د رایستلو یوه لار یو صورت پیدا کوي الله رب العزت د خپل دین مددگار ده د خپل دین حامی ده حفاظت کوونکی ده او زه یقین په دې لرم چې خپل پیغمبر به غالبه کوي بیا وایي نبی علیه السلام غار حرا ته لاړ دغه طرف نسې راغی اول وایي یو کس و اخنس ابن شریق په نامه سره و هغه ته یو کس راولېږه پیغام یې ورته راولېږه چې ته ماته پناه راکړه چې د تا په پناه کې زه مکې ته داخل شم اخنس ابن شریق ورته وویل وایي د ما قریش حلیف دي هغو سره مې معاهده کړې زه نسم کولی چې تا ته پناه درکړم په دویم نمبر کې بیا یو بل کس و سهیل ابن عمر هغه ته یو پیغام ورولېږه چې ما ته پناه راکړه چې زه د تا په پناه کې مکې ته داخل سم هغو ورته وویل وایي زه د بنو عامر او د بنو کعب په مقابله کې چا ته پناه نسم ورکولی په دریم نمبر کې نبی علیه السلام حضرت مطعم ابن عدي هغه ته بیا پیغام ورولېږه دا مې یو سردار و چې ته ما ته پناه راکړه چې د تا په پناه کې زه مکې ته داخل سم هغو وایي ورته وویل چې بلکل زه تا ته پناه درکوم د نبی علیه السلام فرمایش قبول کړه او خپل قومیان یې راوغوښتل خپل زمن یې راوغوښتل او ورته یې ویل چې ټول اسلحه واخلئ ځان تیار کړئ او د حرم شریف په دروازو باندې ودرېږئ او په خپله مو په یو وښ باندې کېناست او بیا د حرم خواته وایي ودرېد او اعلان یې وکړي چې ای قریشو نبی علیه السلام محمد د ما په پناه کې ده هېڅ چا ته هم دا اجازه نشته چې ده ته ضرر او تکلیف ورسوي مطعم ابن عدي د ده پناه واخیسته بیا نبی علیه السلام د غار حرا نه را روان سو مکې ته داخل سو کله چې داخل سو حرم شریف ته ننوت اول حجر اسود مچک او د کعبې شریفې طواف یې وکړه د طواف نه وروسته بیا خپل کور ته لاړ نبی علیه السلام د دغه حضرت مطعم ابن عدي د احسان د وجې نه چې لوی احسان یې ورسره کړی و پناه یې ورکړې وه د غزوه بدر په موقع باندې چې کله کفار قیدیان ونیول سول نو نبی علیه السلام مبارک وفرمیل هغه وخت کې مطعم ابن عدي ژوندی نه و د دنیا نه رخصت شوی و ویې ویل وای لو كان المطعم ابن عدي حیا ثم كلمني في هؤلاء النتنه وای که چېرته مطعم ابن عدي ژوندی وای او بیا د دغه مردارانو په باره کې له ما سره خبره کړې وای چې دا را پرېږده لترکتهم له ما به ضرور د ده دپاره دا ورپرېښي و ځکه چې ده له ما سره ډېر احسان کړی زه چې کله د طایف نه واپس وم ده ما ته پناه راکړه نو دا هغه د مکې زندگی په اهم واقعاتو کې د سفر واقعه وه چې نبی علیه السلام د طایف طرف ته لاړ د اسلام دعوت یې هغه خلکو ته ورکړو خو هغو خلکو په تیږو باندې وویست بېرته ډېر غمزده او پریشانه را واپس د دې نه وروسته دا کال ګوره لسم د